شپږم آیات دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. مخکې آیات کې الله رب العالمین موجوده بنی اسرائیل ته دا خبره ذکر کړه چې ستاسې مشران باندې عذاب راغلی او ځکه چې د الله په حکمونو کې حیلې لټولې او حیلې به یې کولې. په دې آیات کې الله رب العالمین د عذاب ګټه یا د عذاب حکمت ذکر کوي چې د عذاب کې څه حکمت و چې الله رب العالمین د بنی اسرائیل ته داسې عذاب ورکړ. او همیشه لپاره دنیا کې چې عذاب راځي دا د هغه کسان لپاره چې د الله نه منکر خلک دي او کافر دي نو هغوی لپاره دا عذاب دی او مؤمنانو لپاره په دې کې عبرت دی. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. الله وی دې کې عبرت دی د عقل خاوندانو لپاره. نو مؤمنانو لپاره دې کې نصیحت وي عبرت وي د الله یره د الله عظمت د مؤمنانو په ځل کې نورم پریوزي او دارنګې په الله باندې یقین او ایمان نورم قوي لا زیات شي. فجعلناها الله يوغرزول مونغا سشي دا عذاب یا دا واقعا یا دا خلق نکالا عبرتا دا کم واقعا چې مخکې ذکر شو چې الله ویل دوی نه مونږه شادوګان ساز کړ نو الله وی دا واقعا یا دا عذاب چې دی باندې راغی یا دا خلق مونږه وګرځول نکالا عبرتا چا د پاره لما بین یدیها دلته یو قول دادی لما بین یدیها د وجه د هغه عذابونه چې دی ګناهونه چې دی خلکو مخکې کړي وو دوی چې مخکې ژوند کې کوم ګناهونه کړي د هغې د وجې نه وما خلفها او د هغه ګناهونو د وجې نه چې وروسته یې پرېښي وو. د مرګ نه وروسته انسان څنګه ګناه پاتې کېږي هغه داسې چې کله په ژوند کې انسان د ګناه دپاره یو ذریعه جوړه کړي د ګناه دپاره یو شی جوړ کړي لکه مثلا ټي وي د ګناه لپاره یو ذریعه ده یا سینما ده یا مثلا نور د جوارۍ او دارنګې د نشو شیانو خاني جوړول دي یا د ډول او سورني د باجو دا شیان جوړول دي لکه څنګه ډول سازي باجي سازي یا شرابخاني سازي یا زناخاني سازي. نو دا چې مړم شو دی انسان د الله تعالی په دې کې سزا ورکوي. یا سړی د سندرې وایي دا مړ شو د دې د مرګ نه پس هم خلک دا سندرې وایي یا سندرې دا ګاډو ماډو کې ورچې خلک یې اوري نو تر څو پورې چې خلک دا سندره اوري د دې مړ انسان پکې ته سزا الله تعالی ورکوي. نو وما خلفها هغه عذاب ګناهونه چې مخکې د دوی نه پاتې وو د هغې د وجې نه. یا فجعلناها وګرځول مونږه دا واقعا یا دا عذاب دا خلق نکالا عبرت لما آغا چاره پارا بین یدیها چې دی کلی علو سر نزدې اوسېدل هغه خلق چې دی کلی سر نزدې اوسېدل مثلا په یو کلی الله عذاب راوړو بل کلی خوا کې لکه دا قصبه لاندې کمپونه دی خوا مثلا بل ځای دی یا خوا خوشکمبت دی لما بین یدیها هغه چاره پارا هغه کلیوالو د پارا چې دی کلی سر نزدې اوسېدل وما خلفها او هغه کلیوالا چې دی کلی نه لري وو د نږدې کلیوالو دپاره او د لرو کلیوالو دپاره الله دا عذاب عبرت وګرځوه. که تاسو د الله په احکامو کې خلي وکړي الله به تاسو هم داسې عذاب درکړي تاسو به دا کار نه کوئ. وموعظة او نصیحت قبل فجعلناها الله مونږ دا عذاب یا دا واقعا مونږ عبرت وګرځول نکالا عبرت لما اغچان پارا بین یدیها چې په دغه وخت کې موجودو کوم خلک چې الله د عذاب نه وساتل د هغې خلکو دپاره کوم خلک چې موجودو وما خلفها او چې څوک به وروسته د دې نه راتلل وروسته راتلونکو خلکو دپاره تر قیامته پورې لکه موږ به تاسو دا قرآن تلاوت کوو یا خلک بن اسرائیل نه الله شادوګان ساز کړ هلکه دا شادوګان یې ولې ساز کړ ځینې ته دا خبر راځي که نه بن اسرائیل نه الله شادوګان ساز کړ نو ولې ونه الله شادوګان ساز کړ څه خبره وه ځکه د الله په احکامو کې حیلې لټولې نو چې څوک د الله په احکامو کې حیلې لټوي الله ورله داسې عذاب ورکوي او هلکه ځان ساتل دې پکار نو وروسته خلکو لپاره هم الله وایي نصیحت او عبرت
وموعظة الله وی نصیحت تے پدے کی نصیحت تے نصیحت خلق آغا چاہتا کی چی دا غی خیر خواوی اللہ دا مومنانو خیر خواه ذکر اللہ نغواړي چې یو مومن انسان ته الله عذاب ورکی عام بندل الله نغواړي خو چې به سوک سرکشي الله ورکه یو مومن ته الله چیرې نغواړي نو الله مومنان ته نصیحت کوي الله وی دا مومن لپاره نصیحت ته نصیحت په دې خاطر دی الکه دا پلان کې کړي الله تبارک ولی الله تبارک ذکر دا الله نافرمان خلقو دا خو ظالم خلقو یره د الله نافرمانی په کار نه ده نو دوی خو د الله نافرمانی اسم نه کې نیکان خلک دي بس نورم د الله بندگی زیاته کی هغه د الله عظمت او لوی د انسانانو په دنیا کې لا پریوزي د الله نه ير الله زیاتش بس بیا جړاګانې کوي دا نن کو پرونچ خبرو کوي د کعبی امام منزله مخکې شو اتلسو کشل نه پرو په سوالو په اوس وخت کې دا پرون دا بل پرون قصه ده سورۃ الرحمن تلاوت کول او سخت جړاګانې کولې پکې سورۃ الرحمن تلاوت کو او جړلیا نو مؤمنانو لپاره الله وې داس واقعات نصیحت ته دی الله تعالی جړا زیات کې الله لا فریاد زیات کی ذکر دی اسم الله نه ریږي د واقعات چې راشي لې د نرم شنورم شي دا څنګه حالات سره کوم واقعات وموعظه الله وې نصیحت ته للمتقین چا لپاره متقیان انسانانو لپاره متقی چاته وي د متقی لفظ ګره صرف د امت لپاره استعمال شوی دی مخکنو امتونو لپاره دا نه استعمال شوی الله وی دا نصیحت ته متقیانو لپاره متقی بیا چاته وي متقی هغه چاته وي چې ځان د کبیره او صغیره ګناهونو ساتي لوی او وړو ګناهونو بعضی متقی هغه چاته وي چې ښکارا او پټو ګناهونو ځان ساتي ښکارا معنا دا چې زنا د لیواتت ته ودارنګي سود او پټ ګناهونو ځان ساتي معنوي ګناهونه چې د انسان سره کوم پراتري حسد دی عداوت دی بغض دی دشمنی نه دی دین ځان ساتي یا متقی هغه چاته وي چې ځان د شبهات نم ساتي اس ګناه خو نه کې حکم کار کې چې شبهه وي یره ودی کار کې زما لک شک ونشتا یا په دې شي کې زما شک دی شک شنم ځان ساتي یره ونی کوم ځکه شک مې شک دی په چې ګناګار نشم او بعض علما متقی انسان مثال د سې متقی هغه چاته وي یو لاره کې مثلا خټي مټي پرتی دا په دلاره کې تیریږي د خپل پنسل راځيږي کی چې مات چې 50 کې روانو ريږي یا یو لاره د په دلاره کې ازغيري او غني دي نو دا چې کله په دلاره کې زی د ځان د جامې راټولي کې چې زما په دې بدن پور د اغزي یا د غني ونن خلي ودا د ګناهونو نظام د سره راټولي دې ته متقي انسان وای نو الله وی دې کې نصيحت ته متقيان انسانانو لپاره او سورۃ بقره پاول کې الله د متقيانو صفات ذکر کړي 5 صفات متقی چاہتا وی الذین یؤمنون بالغیب الله متقی آغا چاہتا وی چې الله باندې ایمان لري په داسې حال کې چې الله نه ګوري ويقيمون الصلاة او پابندیان کې الله وی د مانځ دارنګ زکات هم ورکوي ومما رزقناهم ينفقون او اخرت رز باندې الله وی ایمان لري په آسماني کتابونو باندې ایمان لري دا الله د متقی صفات ذکر کړي چې متقی دی انسان ته وی ایمان بالغیب او اقامت الصلاة ایتاء الزکات او دارنګ د آخرت ورځ باندې ایمان لرل پاسمانی کتابونو ایمان لرل دا صفات چې بچا کې پیدا شل الله دا متقی انسان دی نو دی واقعات کې نصيحت ته د متقینو د پاره لګراغو کوم حالات راغلي دي نصيحت ته متقی د پاره نو د متقی انسان دی وخت د الله سره نور تعلق سیوا شي اضافه او کوم چې باغیان او سرکش خلک یې نو الله نه لا لریش په تقریبا یو 89 کلمه کې پاکستان کې زلزلہ راغی و تاسو ډیر ملګر باغی دي د بټاګرام او الیو مرکزیر او بالاکوټ دې ځای ډیره سخته و نو موږ د روژې سومونو 15 شپږم اته مخ موږ تقریبا 250 نفر موږ ورلو الته کومک د پاره نو انته موږ کوم ته ورکړو تاسو دې کوم ته مثلا دا سامان ورکوي موږ د توزیع باندې دغه کړلو د موږ مسؤل کړلو سامان ورکاو تاسو په الله دې نو کې چې تاسو زلزلہ هغه وخت کې کېدله یو ځل براتله زلزلہ وکیدا نو کله به زلزلہ را راځي موږ ملګرو باندې با استغفار او چا سبحان الله او چا الحمدلله هغه یې په ځل کې و او دا غي خلکو به خندا کوله ویل کې مسکال به ورک اردو کې بلګي وخت مسکال به ورک خندارش خان به ورک نو ابوی د الله عذاب پر خندا او مسخره شروع کړ دا زونه دومره کلک شوی چې به ورته د زلزلہ است الله عذاب نه ښکارا کېده نو دی وجه نه کله د الله عذاب دا عذاب چې راځي دا کافر لپاره به عذابي او د مؤمنانو لپاره دا به امتحاني او نصيحتي نو نبی علیہ السلام الله قرآن کې سوی
وما كان الله ليعذبهم ندي الله چې دی خلکو ته عذاب ورکي وانت فيهم اے پیغمبر چې ته په دې خلکو کې کله چې پیغمبر کوم قوم کې موجود دی الله دې قوم ته عذاب نه ورکي خو پیغمبر نشته موږ بس کو الله یې مخافه کیږي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله عذاب نه ورکي هغه قوم ته چې الله نه بخاني غواړي موږ الله نه سوخ ودا کنه الله عذاب تاسو نه درکې ته سوچ تاسو الله نه بخاني غواړي استغفار وي استغفار په وجه الله قوم ته عذاب نه ورکي نو عذاب استغفار ول ډیر پکار دي استغفر الله واتوب الیه دارنګ صرف استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه ټول دا استغفار کلمات نو دا الله مونږ ته نسخو خدا هغه قوم چې هغه بخنه غواړي هغه ته الله عذاب نه ورکي استغفار ول پکار ولقد علمتم الذين فجعلناها الله يغرز ولا منغا دا واقعا دا عذاب یا دا انسانان نکالا عبرت لما بین یدیها آغا چا دا پارا چی پا دغا وقت کی موجودو وما خلفها او آغا چا دا پارا چی رست براتلون کی رازیبا رست خلق دا پارا وموعظة نصیحت للمتقین متقیان انسانان دا پارا پرزگار خلق دا پارا فجعلناها اغرزولا منغا دا واقعا دا عذاب دا انسانان نکالا عبرت لما بین یدیها دا آغا چار پارا چی موجودو پا دغا وقت کی وما خلفها و آغا چار پارا چی رست برازی رست راتمن کو خلق دا پارا وموعظة نصیحت للمتقین متقیان دا پارا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن تحتنا ومن فوقنا اللهم إنا نعوذ بك من الأسر والقطع والجبر والكبرياء والعظمة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في حياتي في معاشرتي لا إله إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار